بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمن ورونو خویندو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د دردونو غمونو په سلسله کې نن یو داسې مظلوم او بیچاره کورنۍ ته راغلي یو چې مین وهلی یو لاس یو پښی خو مکملا له منځه تللې ده او دا بله پښی هم خدای ناخواسته کیدی شي دا هم قطع شي، صرف یو لاس پاتې کیږي. د دې واړه واړه ګلالي ماشومان دي، په پردي کور کې اوسیږي، کرایي کور کې ژوند کوي. نو کله چې جوړ ژوند یې ښه و، خپلو اولادونو ته یې حلاله ډوډۍ راوړله، نو له بده مرغه د جګړې ښکار شو، مین ووهه او غزواني لوله په شوه، پښې او لاسونه یې د لاسه ورکړل. نو نن راغلو نږدې نه یې وګورو چې د دې څه وضعیت دی، خپله به د ورور سره خبره وکړي، د دې د خولې به یې واورو. از من والا مرا من عزت اینه تو کد بیادر والا من قواس توان ندارم که این پای مام جور شد. اگر کدام کسی کمک کرده میتونه دیگه این پای مثلا یا تو کج است. این پایم در شخصی عملیات میشه در چیز نمیشه دیگه. اینی اولاده کایم از دیگه کسی کوی هم ندارم که کمک کنه. بیادر جان قندیلی مشکلات داریم، چون مدت 4 ماه میشه که شوهر من مین پرانده است، جیر بود، در امرجنسی بود. این امرجنسی جوابش داد میگه از توان ما بالاست، پایت قطع میشه. این پایش قطع میشه، جوابش دادن میگن یا پاکستان برو یا این، ولی از واسه توان ما نیست. 2 تا ایورای ما سیورای مزدورکار است، خودم در خانه کرایستم 6,500 کرا میتم. شوکت نان قطع خوردیم. این میره دیگه از خدا میشه، از شما میشه، بچه که قایم خورده است، از هر چه که از وضع توانتان میشه که این میره یک جای روان کنه که این می جور شوه. هر کمکی که میشه از طرفتان از خدا و از شما میشه که این می تداوی شوه.